اروپایي اتحادیه استازی وایي طالبانو ورته ویلي چې د جمهوري نظام اساسي قانون ته درناوی لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه استازی وایي چې د طالبانو پلاوي په قطر کې د اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان د جمهوري دورې اساسي قانون ته درناوی کوي او نوی اساسي قانون به د ټولنې له بیلابیلو پرګنو سره په همغږۍ کې جوړ شي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي و چې تر هغو چې نوی اساسي قانون نوي تدوین شوی د جمهوري نظام اساسي قانون به له لږ څه تغییر سره نافذ وي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه استازی وان برینټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امیر خان متقي په مشرۍ د طالبانو پلاوي د قطر د سفر په لړ کې ډاډ ورکړ چې د جمهوري دورې اساسي قانون ته به درناوی وشي. د جمهوري دورې په اساسي قانون کې له ځینو نیمګړتیاوو سره مدني حقونه تضمین شوي دي. د اروپایي اتحادیه استازي ټینګار کوي چې د طالبانو پلاوي په دوحه کې دوی ته کلکه ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي. وان برینټ زیاته کړې چې طالبانو د ټولنې له ټولو پرګنو سره د نوي اساسي قانون په اړه مشورې کوي.